وسوی د وده کېدو نه مخکې ذکر. اولنی ذکر آیت الکرسی لوستل. د وده کېدو نه مخکې آیت الکرسی لوستل. حدیث راوړی دی، دلیل په دې باندې د امام بخاری رحمه الله روایت ته. هغه د ابو هریره رضی الله عنه را نقل کړی دی، وایي چې قال النبي صلی الله علیه وسلم، رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا اویت الى فراشک فقرأ آیت الکرسی. کله چې ته خپلې طلایي له راشي او خپلې بسترې ته راشي نو آیت الکرسی ولوله. د شپې چې کله وده کېږي. لن یزال معک من الله حافظ. کله چې یو سړی آیت الکرسی ولولي نو رسول صلی الله علیه وسلم وایي همیشه به تا سره د الله د طرف نه یو حفاظت کوونکی وي. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. او شیطان به تا ته تر سحر پورې سبا پورې نه نږدې کېږي. کوم سړی چې آیت الکرسی ووایي او وده شي نو دوه فایدې دي. یو دا چې د الله د طرف نه د ده حفاظت کېږي، او دویم د سحر پورې شیطان دته نه نږدې کېږي. او دا فایده یاده کوي، دا اکثر کسان دا شکایت کوي چې یاره خوب وخت کې یریږو، یا خوب چې دی ګډوډي، یا سوچونه او فکرونه، یعنې هغه خوب کې هم سکون او آرام نه وي. دا ډېرې وجې کېدای شي. یو وجه دا ده چې موږ دا شرعي اذکار او دعاګانې نه وایو. اوس 14 دعاګانې ذکر شو، دې کې یو سړی یو دعا ووایي او دغه شان آیت الکرسی ولولي، رب العالمین حفاظت کوي. سحره پورې شیطان د ده خواله نه راځي. نو چې شیطان د ده خواله نه راځي، دته ګډوډ خوبونه به نه راځي، دته به پالتو سوچونه، فکرونه، وسوسې دا به ورته نه راځي. دغه شان د ګناه طرف ته به دې نه رابللی کېږي. دا یو حقیقت دی چې له کله نه دا موبایل راوتي دي نو اکثر چې څوک هم په دې کې دا کوم چې په فحاشۍ باندې والعیاذ بالله عادت دي، نو هغوی د شپې دغه فحاشي او د جاهي ګوري. او چې کله یو سړی آیت الکرسی ووایي نو د دې فحاشونه به هم الله ساتي. بله دا کم خلک چې دا پکې یو فایده ده، کم خلک چې په غلطه طریقې سره شهوت پوره کوي او هغوی دا یعنی شکایت کوي چې موږ ته ځان نشو قلارولی. د هغې د قلارولو، د ځان د قلارولو د هغې نه ډېرې طریقې دي. او دا دی چې سړی آیت الکرسی ووایي. کومې دعاګانې چې ثابتې دي هغه ووایي او ورسره آیت الکرسی ووایي، نو الله یې د شیطان نه ساتي. دغه کار په تا باندې شیطان کوي. نو شیطان ستا نه په ډډه شو کله چې ته آیت الکرسی ولولي. دویم ذکر سورة اخلاص او معوذتين. معوذتين کومو سورتونو ته وایي؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یعنی دا درې سورتونه به وایي، دا درې سورتونه به وایي. مخکې حدیث تېر شوی و که نه؟ هماغه حدیث دلته راوړی دی. عائشة رضی الله عنها وی چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بسترې ته راغی، هره شپه به دا کار کو، جمع کفیه، دا خپل لاسونه به یو ځای کړو او په هغې کې به دا معوذات وي. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. او بیا به په دغه لاسونو کې چوف کړو، پوکې به پکې وکړو. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. بیا به دواړه په خپل ټول بدن کومې برخې پورې چې به لاس رسېدل په هغې به یې راښ کړ. يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. شروع به د سر او د مخ نه وکړه او مخامخ د بدن چې کومه برخه ده. يفعل ذلك 3 مرات. دا کار به 3 پیرې کو. دا حدیث امام بخاري امام ترمذي راوړی. نو سورة الإخلاص، سورة الفلق او سورة الناس، دا 3 سورتونه به وي. ورسره
آیت الکرسی او ذکر شو. دریم ذکر د سوره بقره اخری دو آیتونه لوستل. سوره بقره اخری دو آیتونه لوستل. آمن الرسول شروع دغه ځینه کیږي. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. دا دوایتونه دي ګران دي لوستلې که نه. څوک چې د نیکۍ کار کوي رب العالمین ورته لاره اسانوي. فسنيسره لليسرى قرآن کې الله وایي موږ به ورته اسانه کړو لاره د اسانتیا، لاره د جنت، لاره د نیکیانو. نو مؤمن ته نیکیانې اسانې. ګوره ما بار بار په دې بحث کړی دی، په مخه ورته ضرورت نشته. یو سړی د شپې الله ته ودرېږي، علم یې زده کوي، اذکار وایي، د حرامو نه ځان ساتي، د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتي. دا ګران کار دی، خو چې الله یې چاته اسان کړي بیا اسان دی. او تپوس وکړه د هغه یو نه چې چاله الله توفیق نه دی ورکړی. یعنې اوس دې ذکر ته وګوره، دا به راشي انشاءالله همدې کتاب کې. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا ډېر عظیم ذکر دی، خو ګورې الله چې چاله توفیق ورنه کړي دا دوه ټکي هم نشي ویلی. دا ورته دومره ګران شي، دومره چې تپوس یې مه کنځلې کوي، بدې ردې وایي، غیبتونه کوي، فحاشي خوروي، فحاشي کوي، مزدورۍ له ځي، بلاکونه اوچتوي، کاڼي ماتوي، هر څه کوي، خو د دې دوو ټکو ویلو توفیق ورته نه میلاویږي. نو دا د الله کرم او رحم دی چې په چا باندې وکړي، او هغه سړي ته بیا دینداري او عبادت هغه اسان شي. لکه یو سړی قرآن راوالي او وایي د کومو ورونو او خویندو له چې قرآن نه ورځي، راوالي غریبانان په ټکي کې څه منښتي او کته ځي او بره ځي. د یو سړي په سینه کې ټول قرآن پروت وي، او صرف پروت نه یو نیم به پکې ویني چې په سینه کې قرآن پروت دی، سره د تفسیره، سره د ترجمې. ستاسو څه خیال دی چې دا اسان کار کړی؟ اسان ولې اسان شو؟ الله توفیق ورکو، الله ورته اسان کو. اوس تاسو ته زه یو دعا ښیم او هغه دومره به مشکله او چې دا به یادېږي او که نه به یادېږي به ترجمه سي. یو سړي په سینه کې ټول قرآن ورسره حدیثونه او علم، دا ټول الله یې اسانۍ هغه چا ته چې څوک د دین سره محبت لري او شوق لري. او دا هېڅ ګران نه وي. ته د شپې طلایي کې سمرې آیت الکرسي ووایه، ورسره 3 سورتونه، ورسره دا 2 آیتونه ووایه. زباني نشي ولا قرآن راولی هغې نه ووایه. موبایل کې خو بس قرآن نه وي که نه؟ دا الله شکر دی قرآن پکې شته. دغه موبایل کې راواړه ووایه. او یا چا سره چې دا کتاب وي، دا کتاب دې خپل ګوري، دې کې دا دعا ده، دغه دعا ووایه، یادولی که نه شي بالفرض.